أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 157-158. مخکې آیاتونو مبارکو کې په یهودیانو باندې چې کوم عذابونه الله پاک نازل کړي وو د هغې وجوهات او اسباب بیان کړل چې په کومه وجه باندې الله پاک په دې باندې لعنت کړی دی، خپل غضب په دې باندې نازل کړی دی او د قهر او د غضب مختلف شکلونه په دې باندې نازل کړي دي. دسه اسباب مخکې بیان شو او اوس ورپسې مزید نور اسباب بیانوي چې په هغې کې یو د دې دا دعوه وه چې حضرت عیسی علیه السلام دوی قتل کړی دی. خو دا دعوه دا د دې غلطه ده او د قادیانانو دا عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی دی. زمونږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله پاک آسمانونو ته ژوندی خیجولی دی، په دویم آسمان کې دی او قیامت ته نږدې به الله پاک د ځمکې ته به نازلی د دجال د فتنې د ختمولو دپاره. چې کله حضرت عیسی علیه السلام ته نبوت او رسالت ورکړی شو، آسمانی کتاب انجیل ورته ورکړی شو او د دین دعوت شروع کو، نو کم رسمونه رواجونه د هغه وخت په معاشره کې وو هغه د حضرت عیسی علیه السلام د تعلیماتو نه خلاف وو. نو خلق زیاتر رسم و رواج ته ترجیح ورکوي، د دین خبرې ته څوک دومره توجه نه ورکوي، ځکه رسم و رواج کې ریاکاری شهرت هم کیږي او په هغې باندې خلق پیسې هم خرچ کوي او د دین په کار کې شهرت نه کیږي، نو په هغې باندې عمل کول ورته ګران وي. شیطان ورته دغه د ریاکارۍ کارونه ښایسته ښکاره کوي. لکه د مړي قبر پخول دا ګناه ده، په دې باندې پیسې خرچ کول دا اسراف دی، ګناه هم ده، پیسې هم ضایع کول دي. شیطان انسان ته په زړه کې دا وسوسې اچوي چې که دا قبر د پوخ نه کړی د پلار او د مور، نو خلق به بیا خبرې کوي چې د بچو ته دومره مال پاتې شو، یو د پلار قبر یې پکې پوخ نه کړ. او بیا بعضې خلق ویره خویندې مې راجمع شوې او راته یې وویل چې که ته یې نه پخې وروره دا قبر نه موږ به خپل منځ کې چنده وکړو، دا قبر به پوخ کړو. زړه کې شیطاني وسوسې
شیطان په محنت کوي. نو یو کس وی چې قبر مې پوخ که به زړه مې په قلار شو. هغه وخت پورې پکې شیطان ناست و چې د ګناه پې وکړله، بس شیطان لاړو د زړه په قلاره شو. نو دا رسمونه دي، رواجونه دي، نو په هغې کې بیا زمونږ زړه ته سکون هم میلاو شي، شیطانی اثرات ختم شي. ویره اوس مې زړه مطمئن شو، زړه مې خوشحاله شو، قبر مې پوخ کړ. نو د عیسی علیه السلام تعلیمات چې هغه د الله احکاماتو او صحیح خبرې وي د الله پاک د طرف نه د وحی په ذریعه باندې راغلي وي، او رسمونه رواجونه دا شیطانی پیداوار دی. نو د هغې سره ټکراو راغی، نو خلقو مخالفت شروع کو، او دومره مخالفت یې وکړو چې په هغه وخت کې د رومیانو حکومتو او یوه صوبه داسې وه چې په هغې کې د یهودیانو حکومتو دی خپل گورنر ته اپروچ وکړو او هغه ته وویل چې دغه شان یو کس پیدا شوی دی او هغه دا دعوه کړې چې زه پیغمبر یم او د هغه نه موږ ته هم خطره ده، زموږ د دین مخالفت کوي او حکومت ته هم خطره جوړېدی شي، خلق به ورسره ملګري شي، نو حکومت به ختم شي. نو یا خو دی تاسو سرکاري طور ونیسئ، ګرفتار یې کړئ او قتل یې کړئ، او یا بیا موږ ته اجازت راکړئ چې موږ یې په خپله باندې ګرفتار کړو او قتل یې کړو. دا درخواست یهودیانو د خپلې صوبې گورنر ته پیش کړو. گورنر هغه هم انصاف پسند انسان و، هغه وویل چې زه څنګه یو کس قتل کړمه، بې ګناه کس دی، نو زه نشم قتل کولی. نو دوی بیا هم خپل احتجاج کوو، نو هغه مرکزي حکومت ته خط ولیکو چې دغه شان زموږ صوبه کې یو کس پیدا شوی دی، دا دعوی کړې ده او عوام د هغه د قتل کولو مطالبه کوي. مرکز ورته هم اجازت ورنکړو چې نه، داسې یو بې ګناه کس قتل کول د خلقو په احتجاج باندې او د خلقو په ناربازۍ باندې دا خو ناروا او حرام دي، د دې موږ اجازت نشو کولی. بالاخر یهودیان تنګ شو او د گورنر هاوس ګیراو یې وکړو، چغې ووهلې، د گورنر خلاف ناربازي وکړله او گورنر ته بیا خطره پیدا شوله. هغه دوباره خط ولیکه مرکز ته چې یا خو داسې وکړئ چې ما ته د قتل اجازت وکړئ او یا زما استعفا منظوره کړئ. نو حکومت مجبوره شو او ده ته اجازت وکړو چې صحیح ده، تا ته د اجازت دی، ته دی گرفتار کا او دی قتل کا. هغې ورپسې خپل پولیس راولېږل، رومي حکومت والا، چونکې هغې خو دلته بلد نه و، عیسی علیه السلام یې لیدلی نه و. د عیسی علیه السلام شکل ته نږدې بل یو کس و، د هغه شمعون نوم و او دی په اصل کې منافق و. د عیسی علیه السلام مجلس ته به راغی، وی تا سره یم، تا باندې مې ایمان راوړی دی، او چې یهودیانو ته به لاړو، وی نه زه خو ستاسو دپاره جاسوسي کومه او زه د هغه ملګری نه یم، ستاسو ملګری یم. نو الله پاک هغه ته په دنیا کې د دې منافقت دا سزا ورکړه چې هغه پولیس راغلل د روم حکومت نه، هغې دغه شمعون گرفتار کو، ځکه د شکل د عیسی علیه السلام سره ملتا جلتا شکل و، نو دی گرفتار کو. د ډېرې چغې ووهلې زما نوم شمعون دی، زه د عیسی علیه السلام ملګری نه یم، هغه بل کس دی او ما پرېږدې. چې خلقو مو کتل، نو هغې ویل داسې نه کیدی شي دا عیسی علیه السلام نه وي. او بیا ورته نورو مشرانو وویل چې نه، چې کله سړی ګیر شي نو هغه بیا دا خبرې کوي چې زه فلانی نه یم او دا هماغه دی، موږ یې پېژنو ځکه شکل یې هغه سره میلاوېدو. او عیسی علیه السلام الله پاک بره آسمان ته ژوندی وخېجو. نو دوی هماغه خپل کس گرفتار کو چې کوم منافقو یهودي او هغې قتل هم کو. نو دغه دعوه د قتل د عیسی علیه السلام چې د یهودیانو دعوه ده، نو دا الله پاک دلته ذکر کړې ده او بیا په هغې باندې رد کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام نه دوی قتل کړی دی نه یې پانسي کړی دی، لیکن دوی په شک کې پرېوتې دي، ځکه چې بیا خپل کس پسې ګرځېدل چې زمونږ هغه کس څه شو، که دا عیسی علیه السلام نو زمونږ هغه کس شمعون بیا څه شو، او که دا شمعون نو بیا حضرت عیسی علیه السلام څه شو. ټول عمر په شک کې پرېوتل او سزا ورته میلاو شوله. نو دې ته دې خبرې علم نشته دی، بلکې الله پاک حضرت عیسی علیه السلام آسمان ته ژوندی وخېجو. حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او عیسی علیه السلام ځان سره
اسمانونو ته وخېجو د الله په حکم باندې. نو دغه دعوا چې کومه دی کړې وه نو د دې دعوې په وجه باندې هم الله پاک په دې باندې عذاب نازل کو، لعنت پې وکړو. وقولهم او په وجه د خبرې د دوی انا قتلنا چې بېشکه منګه قتل کړی دی المسیح، مسیح د حضرت عیسی علیه السلام لقب هم دی او مسیح د دجال لقب هم دی. دجال سره هم مسیح لفظ استعمال شوی دی. اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. دعا ده په حدیث مبارک کې چې اے الله زه د دجال مسیح د فتنې نه ستا په ذات سره پناه غواړم. نو هغه ځای کې مسیح لفظ دجال لپاره هم استعمال شوی دی او مسیح په دوه معنو باندې راځي. کوم چې د عیسی علیه السلام دپاره مسیح لفظ استعمال شوی دی نو دا د مسې نه دی، مسه کول، سسیس ته لاس لګول. حضرت عیسی علیه السلام ته به پیدایشي ړانده خلقو راوستل، د هغې په سترګو به یې لاس راښ کو، نو هغه سترګو کې به رڼا پیدا شوه، بینایي به پکې پیدا شوه. برس بیماری والا به ورله خلقو راوستل، سرمن به یې برګه شوې وه، سپینه شوې وه، په سرمن به یې ورله لاس راښ کو، نو د هغه سرمن به بالکل صفا سوتره شوه، هغه بیماري به ترېنه الله پاک ختمه کړه ده. نو عیسی علیه السلام ته په دې اعتبار باندې مسیح ویلی شي. او دجال دپاره چې کوم مسیح لفظ استعمال شوی دی نو دا د سیاحت نه دی، ګرځېدل. نو دجال به په ټوله دنیا کې ګرځي، صرف یو څو ځایونه به د هغه نه محفوظ پاتې شي، هغه هم فرشتې ولاړې پهره به ورکوي او هغه ځایونو ته به یې نه پرېږدي. یو د مکې مکرمې ښار دی، یو د مدینې منورې ښار دی او بل کوه تور غر چې تورې سینا ورته هم ویلی شي، دا ځایونه او مسجد اقصی بیت المقدس، دا څلور ځایونه دا به د دجال د شر نه د فتنې نه بچ پاتې کیږي او باقي په ټوله دنیا کې به ګرځي، نو ځکه ورته مسیح ویلی شي. نو دې یهودیانو وویل انا قتلنا المسیح چې بېشکه مونږه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم چې عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبي دی، بغیر د پلار د واسطې نه الله پاک پیدا کړو، نو ځکه د مور نوم دلته ذکر شوی دی. رسول الله چې هغه رسول د الله و. د یهودیانو وویل چې د عیسی علیه السلام دعوه چې هغه د الله رسول دی نو هغه موږ قتل کړی دی. نو الله پاک د دې په دې دعوه باندې رد کوي. اول د دې دعوه ذکر کړه، بیا د هغې نفي کوي. وما قتلوه او دوی نه دی قتل کړی حضرت عیسی علیه السلام، وما صلبوه او نه پانسی کړی دی هغه، ولکن شبه لهم لیکن په شک کې پریوتی دی دوی د هغه باره کې. ځکه چې خپل کس قتل کو نو که چا به ورته ویل چې دا تاسو خپل کس قتل کو نو عیسی علیه السلام څه شو چې موږ خپل کس قتل کړی دی، او که چا به وویل چې عیسی علیه السلام دوی قتل کړی دی نو بیا زمونږ هغه کس شمعون څه شو، نو په شک کې پریوتل. وان الذین اختلفوا او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی فیه په دې خبره کې چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی او که قتل شوی نه دی، په دې کې هغې اختلاف و. لفی شک خامخا دی په شک کې دی منه د دې خبرې په باره کې، یقینا نشي ویلی چې عیسی علیه السلام قتل کړی دی. ما لهم نشته دی دوی ته به د دې خبرې من علم څه علم، هغه الله پاک اسمان ته ژوندی وخیجو او دوی وایي موږ قتل کړی دی، موږ پانسي کړی دی. نو علم ورته نشته دی الا اتباع الظن، الا مگر اتباع دی تابعداري کوي الظن د خپل ګمان او خیال، یو خیال او ګمان قائم کړی دی او دی وایي چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی. نو الله پاک پې رد وکړو او بیا پې دوباره رد کوي وما قتلوه او دوی نه دی قتل کړی عیسی علیه السلام یقینا په یقین سره، یعنی یقین نشته دی، په شک کې دی او خیال او ګمان کوي چې دا موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی. بر رفعه الله الیه، کله چې یو حرف ساکن راشي په دې کې د لام ساکن دی او دې نه پس را راغلی د هغې باندې شد دی، دا ساکن حرف بیا خوړلی کېږي، دا پکې نه ویلی کېږي. بل رفعه الله نشي ویلی، بر رفعه الله به ویلی شي.
بلکې اوچت وخیجو الله پاک حضرت عیسی علیه السلام الیه خپل ځان طرف ته یعنی آسمان ته اوچت کو وکان الله او دې الله پاک عزیزا غالب او زورورو نو په دې باندې قادر دی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار د واسطې نه پیدا کو او په دې باندې قادر دی چې عیسی علیه السلام آسمان ته ژوندی وخیجو او په دې باندې قادر دی چې عیسی علیه السلام به قیامت ته نږدې د ځمکې ته بیا نازلې حکیمه او حکمت والا هم دی په هر یو کار کې حکمت وي چې هغه یهودیانو خپل کس قتل کو او دعوی کوله چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی وقولهم او په وجه د خبرې د دوی انا قتلنا المسیح چې بشک مونږ قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم چې حضرت عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبی دی رسول الله چې هغه رسول د الله وما قتلوه او دی نه دی قتل کړی هغه وما صلبوه او نه هغه پانسی کړی دی ولکن شبه لهم لیکن دی په شک پریوتی دی د هغه باره کې وان الذين اختلفوا او یقینا هغه کسان چې اختلاف کړی دی فيه پدې کې لفي شک خامخا اغي په شک کې دي منه د عیسی علیه السلام باره کې ما لهم نشته دی دوی ته به د دې خبرې باره کې من علم علم الا اتباع الظن مگر دی تابعداري کوي د خپل خیال او ګمان وما قتلوه او دوی نه دی قتل کړی حضرت عیسی علیه السلام یقینا په یقین سره بر رفعه الله بلکې اوچت کړی دی الله پاک هغه لره آسمانونو ته الیه خپل ځان طرف ته وکان الله دی الله پاک عزیزا غالب زورور حکیم او حکمت والا دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.